پخوانی ولسمشر جورج بوش افریقا ته سفر کړی دی چې د ښځو د غاړې د سرطان د ناروغۍ د کشف او درملنې پروګرام دپاره پلوي جلب کړي چې اکثره دغه ناروغان د ایډز په ناروغۍ مخته دي. په داسې حال کې چې د ښاغلي بوش دوره د منفورو جګړو او د هغه د انتقاد کوونکو په اند د غلطو اقتصادي پالیسیو دوره وه. د امریکا غږ خبریال براین پاتن د زیمبیا له لوساکا څخه په خپل ریپورټ کې وایي د جمهوري ریاست له دورې وروسته هغه په افریقا کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د رئیس په توګه یو لړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. د زامبیا په دویم ستر ښار کابوي کې پخواني ولسمشر بوش او د هغه ماندنی لورا بوش یو نوی روغتیایي کلینیک پرانست چې د ښځو د رحم د سرطان د ناروغۍ د وختي پیژندنې او مخنیوي لپاره ځانګړی شوی. موږ ځکه دې ته پام کوو چې په دې باور یو چاته چې زیات څه ورکړل شي زیاته تمه هم ترې کیږي او موږ چې په امریکا کې ژوند کوو تر ټولو نیکمرغه ولس یو نو په دې خاطر کله چې رنځېدنه وینو په وړاندې باید عمل وکړو. د جورج ډبلیو بوش په نامه د خپل مرکز او نورو شریکو سازمانونو له لارې پخواني ولسمشر څه د پاسه 15 میلیونه ډالر د ښځو د رحم د سرطان د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ټول کړي دي. هغه وایي هدف دا دی چې د خپل ولسمشرۍ د دورې د سترو دوو ګوندیزو لاسته راوړنو لړۍ نور هم پراخه کړي. د هغه د 2003 کال د نوښت له مخې په افریقا کې د ایډز ضد مبارزه پیل شوه او 15 میلیارډ ډالر د درملو د جوړولو او درملنې لپاره ځانګړي شول. زامبیا اوس د ښځو د رحم د سرطان د ناروغۍ له کبله په نړۍ کې دویم ځای لري چې یو دلیل په ایډز ناروغۍ باندې د هغو ښځو اختواله دی چې د رحم سرطان هم لري او د بدن مقاومت خورا کمزوري دی. خو تر ټولو د خفګان وړ شی په دې پوهېدل دي چې یوه ښځه د ایډز له ناروغۍ ژغورل شوې خو د ښځو د رحم د سرطان د ناروغۍ له وجې مړه شوې ده. نو د خپلو شریکانو سره یو ځای په زامبیا کې د بوش له مرکز نه پیل کوو او هڅه کوو چې د ناروغانو ژوند وژغورل شي. جن چاندرا چې په ایډز اخته ده په دې مرکز کې د لومړنیو ښځو له ډلې نه ده چې تر معالجې لاندې نیول کیږي. نوموړي د روغتیایي کارکوونکو لخوا په کامرې او نورو وسایلو سره معاینه کیږي. تلویزیوني معاینه ښیي چې جن د سرطان ناروغۍ نه خلاصه شوې او نوموړي وایي د پخواني ولسمشر بوش نه مننه کوي. هغه ډیر ښه سړی دی. زه له هغه نه مننه کوم او هغه ته یو خوښ ژوند غواړم. ښه ژوند. په امریکا کې د ښاغلي بوش د ولسمشرۍ دوره لا هم یو جنجالي مسله ده چې د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو نه نیولې د افغانستان او عراق جګړې او ژور نړیوال اقتصادي بحران پکې شامل دي. خو په زامبیا او د افریقا په زیاته برخه کې هغه د ژوند ژغورونکي په بڼه یادېږي. په کابوي کې یو مور چې تازه ماشوم زیږولی خپل زوی د هغه په ویاړ جورج ونوماوه. ستپن موریسن د روغتیایي پالیسۍ د مرکز رئیس دی. هغه وایي کله چې ولسمشر د ایچ آی وی ایډز خبره کوي او وایي موږ د خلکو ژوند ژغورلی شو موږ ژوند پراخولی شو موږ ټولنې باثباته کولی شو دا د ډیر قوي اخلاقي او معنوي عقیدې له مخې وایي هماغه څه چې د امنیت په اړه ویل. د ولسمشرۍ له دورې وروسته ښاغلی بوش وایي هغه به د نړیوالې روغتیا څخه خپلې پلوۍ ته دوام ورکړي. د هغه په وینا هغه ته دا کار د مینې کار دی. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگټن.